ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه ساره خان د ګندهارا ټي وي ادبي خبرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ادبي خبرونه څه په دې ډول دي. د اکتوبر په 12مه نیټه د شروع په ورځ د ملکنډ ډیویژن په سنگم پل څوکۍ په میرال هوټل د ګلرنګ انسټیټیوټ آف میډیکل ساینس چکتره د پښتونخوا د فعاله تنظیم مرستیال ملګري لیکوال مل ملکنډ په مرسته یوه خوندوره مشاعره وشوه. دا مشاعره یاد شاعر دانشور ډاکټر اباسین یوسفزي په صدارت کې وشوه. د مشاعرې مشر میلمه ښاغلی نورالامین یوسفزی و، ښاغلی اقبال حسین افکار، ښاغلی فضل سبحان عابد د مشاعرې اعزازي میلمانه وو. د دې مشاعرې نظامت ډاکټر اقبال شاکر وکړو. په دې موقع د مل ملکنډ چیرمن ښاغلی بختروان عمر خیل میلمنو شاعرانو او طالب علمانو ته ستړي مشي او هرکلی وویل. ښاغلی بختروان عمر خیل په مشاعره کې ناستو طالب علمانو ته غږ وکړو چې د ستاسو خوشنصیبي ده چې نن ستاسو مخې ته د پښتونخوا ډیر درانه او ستر شاعران ادیبان ناست دي او امید ساتم چې د دوی د کلامونو نه به تاسو خوند رنګ واخلئ. په دې موقع د ګلرنګ انسټیټیوټ آف میډیکل ساینس له اړخه میلمنو شاعرانو ته چترالی پکول او سواتي څادر ډالۍ کړی شو. په دې مشاعره کې برخه اخیستونکو شاعرانو نومونه څه په دې ډول دي: ښاغلی انور مانیروال، ښاغلی اقبال حسین افکار، ښاغلی نصیر امین، ښاغلی ظفر علي ظفر، ښاغلی ساجد افغان، ښاغلی فاضل معبود صایم، ښاغلی رضوان شمال، ښاغلی شمشاد انگار، ښاغلی حبیب عابد، ښاغلی غنی غورځنګ، ښاغلی زار یوسفزی، ښاغلی سید جاوید ګیلانی، ښاغلی ناموس خان ناموس، ښاغلی رحمت جان، ښاغلی ظفر علي ناز، ښاغلی نیازک خان یازک. ډاکټر عطاالرحمن خپل کلامونه وړاندې کړه. راغلو میلمنو او طالب علمانو ترې خوند واخیسته. د دې میاشتې په 14 اکتوبر د جمعې په ورځ د مل ملکنډ اونۍ تنقیدي غونډه او مشاعره په 2 نشسته کې وشوه. په لومړۍ غونډه کې د یاد شاعر ادیب صحافي ګوهر علي ګوهر د چاربیتې په باب له تحقیقي لیکنه وشوه چې صدارت یې د مل ملکنډ چیرمن ښاغلی بختروان عمر خیل وکړو. ښاغلی اقبال حسین افکار په دې موقع مشر میلمه و. دویم نشست کې غیر طرحي مشاعره د ښاغلي اقبال حسین افکار په صدارت کې وشوه. په تنقیدي غونډه کې دې ښاغلیو برخه واخیسته: ناصر امین، شعیب شعور، سلمان سلام، انور زاده انجان، محمد سلیم، ناموس خان ناموس، فضل رحمان عاجز، حضرت خان راهی، ثاقب یوسفزی، ظهور احمد ظهور، اقبال حسین افکار، علي اکبر ملکنډ، علي محمد سحر، ګوهر علي ګوهر شامل وو. همدې سره خبرونه پای ته ورسېدل. د الله په امان.